خو اوس چیش خرڅ کړو دا لوټې خرڅې کړو دا تیږې خرڅې کړو چې ته ښه مې درته وایي چې د بل کار روزګار به شروع کړو بارګین جوړ کړه بارګین جوړ کړه دا موټر یې به وي چکر یې به وي او ښه مزدوري به کوو چیرې دي چیرې دي ښه که ودې وایم دا پزه دې اوس داسې ووایم چې په کار سړی ته لږ صبر وکړه خو را پیدا به شي که نه سړیه داسې وارخطا نن دیارلسمه ورځ د بارګین هر شی له جب وخورو مړه خلک میاشت میاشت اوسګار ناست هېڅ ته څه وایم نه ما راغږېږه چټي چټي مه غږېږه هغه د یو زوړ غوندې موټر را روان ده زمونږ خواته را روان دی ته بېغمه شه په یو طریقه یې ترې ناخلو ښه صحیح ده بس کار وکړم وپخې صبر وکړه مه سېرزه یم اول زه سېر وکړم ستړی مس جوړې قراري ده طبیعت دې ښه ده موږ ته څه خدمت دي ښه یې په خیر یې بس ته دي څنګه چل ده ښه یې قراري ده لا شکر ده ته څنګه یې ولا بیخي دې خدای فضل ده ولا دا موټر مې راوسته دا خرڅومه موټر به ته خرڅ کړم خو ولا تا ته داسې هغه غوندې ده داسې بېکاره غوندې ده ډېر په سختۍ به خرڅېږي خو موږ ډېر ښه بارګین ده که نه موږ یې ته خرڅوو ډېر په سختۍ به خرڅېږي ولا د ګارزانه به خرڅېږي تر راځه لږ مې وګورو نږدې ده وروره دروازې خرابې دي مالګاټ کې رنګ ده دروازه یې رنګ ده دا سپرې ده دا ختم د دې موټر کې څه شي نشته داسې ډېر خرڅ وروره ډېر خرڅ که نه 80,000 روپۍ به یې ته خرڅ کړم 80,000 روپۍ خرڅېږي ګران نه خرڅېږي پاتې هم ډېر په مشکله ډېر په باندې سختۍ مونږ یې تا لپاره خواري کوو مونږ خو بارګین ده که نه زه خو بل چا باندې به د خرڅ کړم ډېره خواري شي ته وکړم دې نه پورته نه خرڅېږي ورور دا ختم ده دا موټر بیخي ختم ده ته راځه ته باندې یو پیره چای به وچکو یو پیره چای به چکو بیا غږېږو راځه هلته کښېنو راځه کښېنو ټول په موټر هم نه ده نه خرڅېږي څه په طریقې سره مې ورته سلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شې په خیر په خیر قراري ده کښېنه کښېنه څنګه ښې په خیر یې دا موټر تاسو ته که خرڅوئ ځینې خلک اوس صحیح ده د باندې خرڅ پرې کړو پوه شوې طریقې سره خرڅ وکړو دا یې نه اخلي ته هغه د مدولات ته داسې کار وکړه که نه ته د مدولات د سره بوځه د باندې چای وچکه د دې سړي سره راځه تازه ګوړه مې راوړې ده ته د سره بوځه راځه څنګه د خامار کوم موټر ته ګورې لکه پراډو داسې ټک کوي ګوره خپل رنګ کې داسې ده که نه دا د یو ډاکټر سره و کور کې ولاړ ته چلېدلی دومره نه ده دا خو بس هسې یو شوقي سړی و کور کې چټي درولې و که نه ډېر روغ موټر دی دې سړي ته دی خرڅوي نه دی نه خرڅوي چې زما ملګری و راغی را سره موټر بارګین کې موټر را سره ودراو ما سره یې چای چکه انډیوال و خرڅوي نه خو تا لپاره به زه درته کې واخلم که نه دا وګوره خامار دا مې د پراډو غوندې سوارلې که نه کښېنه ته کښېنه وګوره خان ښکاري بس دا خان ښکاري داسې موټر راکوسه اوس خبره کوو که خوشحاله به یې خوشحاله څو پرې به یې راته واخلې یاره دا موټر خو دی خرڅویم نه که نه خو تا لپاره به یې ته واخلمه په داسې په 1,10,000 روپۍ به یې ته واخلم کنې خرڅوي نه سړی نه خرڅوي خو په 1,10,000 روپۍ زه درته کې اخلم تا لپاره دی ما ملګری ده ته داسې په ما باندې خوږ ولګېدې که نه داسې هسې خوږ را باندې ولګېدې تا ته یې اخلم په 1,10,000 ته اخلم ډېر روغ موټر راځه انډیواله د 2 روپو موټر دی نه ده ټایرونه هم کاږه دي اسټرنګ هم تور دی سیټونه هم ټول خوځېږي مړه موږ ورته 80,000 روپۍ لا سړي ویل نه په شپېته یې منالمه خو زه سا خوا دې خوا به ورسره وکړو پوه موږ پکې څه شی دي خو بس ستا دپاره دا کوو چې ستا د سر نه دا بوج سپک شي او ویستی چېرته به بل باندې خرڅ کړو راځه اوس دې خلاصومه پوه شې زړه مه تنګوه بل به والې سړیه دنیا خزه زه د دې دومره صفت کې 1,20,000 به یې راته واخلې خواري به وکړو درته واپخلم یې تا لپاره که نه ته په ما چې خوږ ولګېدې زه په دې کار وخت 1,15,000 راکړه څه طریقې سره یې ته اخلم را 2,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 ما یو روپۍ پیدا هم نشته پوه شوې زه بس سوال زارې تا لپاره ورته کوم اوس کې کلي کې راخلم ته دلته کښېنه وروره موټر مې په سړي درته خرڅ کړه پوه شوې خرڅ مې کړه ورته
که خلاص مې کړې پوه شوې داسې کار ته پوه شوې اخیستې نه چېرته یې اخیسته بس په 15,000 روپۍ مې ته خرڅ کړه 15,000 روپۍ مې موټر ته خرڅ توره دې وکړه ولا چې توره خلاص مې کړې غم نه مې خلاص کړې بس خوشحاله سر به درد به دې ښه شي سر درد دې ختم څه پوه هیله په کلاره خوب وکړې 15,000 روپۍ کې 15,000 روپۍ به موږ ته کاغذ کې راکړي پوه شوې نه نه ډېر دې راکړي سره کوم ګاډی ورته خرڅ 15,000 روپۍ به شیریني راکړي او دا وخت د 80,000 روپۍ دي دا ورسره وه پټې جب کې کېده دلته ګوره غنم ډېر دي غنم ډېر دي کېده پوه سره کېده شمار کور کې به وشمارې کامې نه دي ښه شاته راونه ګورې زه پوه شې ته خوله مې شکر بس ګاګ راغی سلام علیکم وعلیکم سلام تروزو کوم پرونر نه لري ولې نه کال پرونر ډېر ښه پرونر والا لرو والا مونږ خو یې نه لرو د مور شیدې م سوالې چلوئ نه آفرین زوی آفرین یو عکس به مو سره اخیستی وي که خوښه دي ترور ځایه زه لکه چې درتېر شه چې ټیرې شخان مه وایه زه لکه چې لاړ شه وایي اجمله بله ورځ مې 15,000 روپۍ په موټر کې ګټلې وي که نه او زه خو ته تاسې معلوم یم توره تیږه یم که نه یو روپۍ نه مصرفوم که نه او بیا مې یو روپۍ نه را سره په جیب کې تم کېږي والله اوس یو بله ورځ مې 15,000 روپۍ په موټر کې وګټلې یو روپۍ مو سره نشته یوه خبره درته وکړم خفه کېږي خو نه مشره نه ولې به خفه کېږم مړه که زما منې دا دوکې موکې نورې مه کوه وبال لري خلک نه پوستکي دې د خلکو نه واړولو چا نه 50,000 ګټي او چا نه 10,000 دا کار ته تا نه وښودلی تا نه وښوده مشوره یې چا وه اوس یې نصیحت یې مړه ته شروع کړي ودې وایم دې پاسې ته داسې چاته نصیحت کې وحید یم اول ته وایي مبارکین شروع کړه اوس راته وایي دوکې مه کوه ما خو ورته چې ته موټر پلورنځی جوړ کړه پوه شې داسې دوکې موکې خو مې ورته نه وي ویلې چې ته یې وکړه دا خبره خو ډېره ښه وکړه ولې ډېره ښه خبره دې وکړه خفه نه شې ښه خبره دې وکړه ولې رښتیا پوه شې موږ روپۍ ګټو یو روپۍ تم کېږي نه